د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د ژوندون ټلویزیون خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن شنبه د روان لمریز کال د غبرګول یا جوزه اومه او د 2022 کال د مې 28مه نیټه ده. په پیل کې هم تر ټولو مهم د هیڅ وسلوالې ډلې ملاتړ نه کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې واشنګټن به هیڅکله په افغانستان کې د کومې وسلوالې ډلې ملاتړ ونه کړي. 14 ماشومان وژل شوي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یا یونیسف وایي چې یوازې په تیرو 2 ورځو کې په بلخ او کابل کې 14 ماشومان وژل شوي دي. پر ښځو او نجونو د محدودیتونو دوام. فعالان وایي چې د ښوونځیو تړل کېدو د نجونو ته رواني ستونزې پیدا کړي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به وګورئ چې امریکا په شمالي کوریا او روسیې نوي بندیزونه لګولي دي. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. زه حکمت الله هوتک یم. د هیڅ وسلوالې ډلې ملاتړ نه کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډونالډ لو وایي چې امریکا په افغانستان کې د هیڅ وسلوالې ډلې ملاتړ نه کوي او له اسلامي امارت نه غواړي چې افغان نجونو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي او په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. اسلامي امارت د امریکا له یاد دریځ څخه هرکلی کوي او زیاتوي چې د هرې وسلوالې ډلې ټپلې ملاتړ چې د افغانستان امنیت خرابوي د هیچا په ګټه نه ده. خو په ورته وخت کې سیاسي شنونکي وایي چې امریکا په دې باور ده چې د وسلوالو ډلو ملاتړ کومه نتیجه نه ورکوي او زیاتوي چې باید د اسلامي امارت سره د ډیپلوماسۍ او خبرو له لارې مخ ته لاړه شي. خو یو شمیر نور بیا وایي چې امریکا خپله ډلو او ټپلو ته زمینه برابره کړې ده. په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام تر سقوط وروسته اسلامي امارت د دوهم ځل لپاره واک ته ورسید چې ورسره هممهاله په پنجشیر کې د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې د اسلامي امارت پر وړاندې د مقاومت اعلان وکړ چې وروسته په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په مختلفو نومونو وسلوال پاڅونونه رامنځته شول. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډونالډ لو وایي چې واشنګټن به هیڅکله په افغانستان کې د کومې وسلوالې ډلې ملاتړ ونه کړي. امریکا په افغانستان کې د سولې او امنیت ملاتړ کوي. موږ هیڅکله د طالبانو پر وړاندې د کومې مخالفې ډلې ملاتړ نه کوو. زموږ کامیابي په دې کې ده چې طالبان په افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځانونه وګوري. هیڅکله د کومې وسلوالې ډلې ملاتړ نه کوو. فکر کوو افغانانو 40 کاله په جګړه کې تیر کړي او نور باید دا جنگ پای ته ورسیږي. په ورته مهال د افغانستان اسلامي امارت د امریکا له یاد دریځ څخه هرکلی کوي او زیاتوي چې د هرې ترهګرې ډلې ملاتړ چې د افغانستان امنیتي وضعیت خرابوي د هیچا په ګټه نه ده. ما از این موقف ایالات متحده آمریکا استقبال می‌نماییم. واقعیت امر همین است که حمایت از کدام گروه مسلح و آشوبگر که امنیت افغانستان را مختل کند به نفع هیچ کسی نیست و انشاءالله که به شمول ایالات متحده آمریکا همه کشورها این واقعیت را درک نموده اند و ما از چنین موقف استقبال می‌نماییم. د چارو کارپوهان هم وایي چې د جنگ له لارې امریکا په تیرو 10 کلونو کې کومه لاسته راوړنه نه درلوده. نو اوس د هم د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې د افغانستان حکومت سره تعامل وشي. امریکا په دې باور ده چې په افغانستان کې نظامی یرغل یا په افغانستان کې د نظامی ډلو څخه ملاتړ کومه ګټه نه لري تر تاوان تیر. نو امریکا هم دغه تجربه ځان ته حاصله کړې ده. نو اوس نه غواړي چې په افغانستان کې د جنگ له لارې یا د نظامی یرغل یا نظامی قوت له لارې یا په خپله مستقیما کول لکه کړي چې و او یا د یو چا شاته ودرېږي بیا خلک واڅوي په نظامی ډګرونو کې. ولې چې خپله ماته یې په افغانستان کې ولیدله او که بیا امریکا داسې اقدام کوي نو بیا به هم خپله ماته وګوري ورسره ماتیږي. نو دا ډېر ښه دریځ دی د امریکا. هیله مې ده چې د خبرو له لارې د افغانستان د اوسني حکومت د مشرتابه سره تحمل وکړي او ډیپلوماسي مخکې کړي.
خو یو شمېر نور شنونکي بیا زیاتوي چې امریکا خپله ډلو ټپلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې او زیاتوي چې اکثره مخالفې ډلې د دوی لخوا رامنځته شوي دي. کله چې امریکایي چارواکي په نړیواله کچه باندې وایي چې موږ په افغانستان کې له وسوال ډلو ملاتړ نه کوو، نړیوال پوهېږي دا یو سیاسي خبره ده، ځکه خپل امریکا دغه وسوال ډلې تپلې جوړې کړي دي او دغه 40 کاله دغه جګړه خپله د امریکا د کنټرول لاندې جګړه ده. نو بنان امریکا ضرورت هم نه لري چې له وسوالو ډلو تپلو نه ملاتړ وکړي، ځکه دا د خپله جوړ دي او دوی په خپله دوی ته کار کوي، دوی پالیسي ته په بنیاد باندې مخې ته ځي. نو بنان په دې باندې نه ملت د افغانستان غولېږي نه نړیوال غولېږي، ټول په دې باندې پوهېږي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې د اسلامي امارت پر وړاندې څو جبهو د جګړې اعلان کړی، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد له دغو جبهو څخه په رسمي توګه ملاتړ نه دی اعلان کړی. یوازې په تیرو 2 ورځو کې په کابل او بلخ کې 14 ماشومان وژل شوي. افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق او یونیسف ویلي چې یوازې په تیرو 2 ورځو کې په بلخ او کابل کې 14 ماشومان وژل شوي دي. په افغانستان کې د دغه صندوق مسؤل محمد اگا یوا د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په تړاو په یو ټویټ کې ویلي چې دا ډول له تاوتریخوالي ډکې پیښې باید ژر تر ژره ودرېږي. هغه همداراز لیکلي چې یوازې په تیرو 2 ورځو کې په کابل او بلخ کې 14 ماشومان وژل شوي او یو ماشوم په ارزګان کې د ماین چاودنې له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. د یونیسف مسؤل د وژل شویو کورنیو سره د خواخوږۍ ترڅنګ ویلي چې ماشومان باید د جګړې ښکار نشي او پکار ده چې په هر حالت کې ساتنه وشي. محمد اگا یوا دا څرګندونې داسې مال کړي چې په کابل او بلخ کې په وروستیو څو چاودنو کې لسګونه ماشومان مړه او زخمیان شوي دي. فعالان وایي چې د ښوونځیو تړل کېدل نجونو ته رواني ستونزې پیدا کړي دي. د افغانستان مدني فعالان وایي چې په پرله پسې ډول له 6م ټولګي پورته نجونې په کور کې نستل او پر ښځو محدودیتونه لګول د دې سبب شوي چې نجونې او ښځو ته رواني مشکلات پیدا شي. په ورته وخت کې د ښځو د حقوقو فعالان وایي چې اسلامي امارت پر ښځو د محدودیتونو د لګولو لپاره د شرعي دلیل وړاندې کړي. تازه بیا اسلامي امارت له 6م ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د پرانیستې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د اسلامي امارت حکومت له 6م ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د پرانیستې لپاره د یوه پلاوي د جوړېدو خبره کړې. ویل کېږي چې دغه پلاوی به 8 کسه غړي ولري او مشري به د اسلامي امارت د سترې محکمې مشر مولوي عبدالحکیم کوي او له 6م ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو پرانستل کېدو په اړه به پریکړه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر فعالان وایي چې په متواتر ډول له 6م ټولګي پورته د نجونو په کور کې ناستل او پر ښځو محدودیتونه لګول د دې سبب شوي چې نجونو او ښځو ته رواني مشکلات پیدا شي. وابسته بودن مکاتب دخترانه باعث روانی شدن اکثریت دخترها متعلمین شده، بخصوص بیشترشان دست به خودکشی زدن و بیشتر متعلمین فعلا در شفاخانه ها بستر است، از روح و روان خوبی به سر نمیبرند، حالت خیلی بدی دارند. بنان خواهش میکنیم که مکاتب باز کنند و دخترها بتوانند درس بخوانند، چرا که امروز دختر افغانستانی با آینده خود خوشبین نیست و هیچ آینده را به خود نمیبینند. بنان امارت اسلامی باید به دخترها احترام بگذارد و مکاتب باز کند. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې اسلامي امارت باید پر ښځو د محدودیتونو د لګولو لپاره شرعي دلایل وړاندې کړي. اون باید یک دلیل شرعی در این زمینه داشته باشه و بگوید که بنابر این دلیل شرعی زنانه میتونه که چهره های خود در تلویزیون ظاهر کنه یا باید اینا ماسک بپوشن. اگر یک دلیل شرعی و اسلامی را اینا ارائه کنه مطمئنا که همه قبول خواهد کرد، اما اینا بدون کدام دلیل شرعی تصمیم گرفته که تصمیمشان کاملا یک تصمیم غلط است. د چارو کارپوهان بیا وایي چې د نجونو ښوونې او روزنې مخنیوی به نړیوال فشارونه نور هم زیات کړي، نو د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو ته هیڅ بهانه پاتې نه ده. ملي او بین المللي فشارونه هم پر طالبانو ورځ تر بلې زیاتېږي او حتی د طالبانو په مشرتابه کې هم داسې نظرونه موجود دي چې د نجونو مکاتب باید پیل شي. تاسو ولیدل په بلخ ولایت کې د نجونو مکتبونه تر 12م ټولګي پورې پیل شو. زه امیدوار یم چې په ټول افغانستان کې د نجونو تعلیم چې یو دیني شرعي او اسلامي فریضه ده
دې ته توجه وشي او په ټول هیواد کې د ښوونځي د نجونو په مخ باندې پرانیستي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اسلامي همکاریو سازمان ویلي چې د افغانستان نوی حکومت دی پر ژمنو عمل وکړي، په افغانستان کې د بشري حقونه رعایت شي او نجونې او ښځې دې د زده کړو حق ولري. مقاومت جبهې په پنجشیر ولایت کې د اسلامي امارت د شپږو ځواکونو د وژل کېدو ادعا کوي. د اسلامي امارت مخالفه د مقاومت په نوم جبهه په پنجشیر ولایت کې د اسلامي امارت د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې جبهې لخوا په خپره شوي خبرپاڼه کې راغلي چې پرونی حمله د پنجشیر د لومړۍ حصې د ولسوالۍ په پیشغور سیمه کې شوې. خپلواکو سرچینو تر دې دمه دا خبر نه دی تایید کړی او په دې اړه د حکومت چارواکو هم تر اوسه څه نه دي ویلي. له ایران څخه د افغان مهاجرو په زور ویستل ستر ظلم دی. کارپوهان وایي اسلامي امارت د ځوانانو ته په کور دننه د کار زمینه برابره کړي تر څو ځوانان اړ نشي له هیواد څخه ووځي. د مهاجرینو وزارت مسؤلین زیاتوي اسلامي امارت غواړي چې د مهاجرو د ستونزو د حل په موخه له ایران او پاکستان سره ناستې ترسره کړي. د جمهوریت له سقوط سره سم ډېری خلک د امریکې په تخلیه کې له هیواد څخه ووتل چې ځینې نور په غیر قانوني لارو ترکیې او ایران ته لاړل. ایران چې د افغانستان نږدې ګاونډی هیواد دی هلته په سلګونو زره افغان کډوال ژوند کوي. تازه ایران 2500 افغانان په زور د نیمروز له مرز څخه بیرته هیواد ته رالیږلي. د اسلامي امارت د مهاجرینو مسؤلین وایي په راتلونکو ورځو کې به له ایران او پاکستان سره د افغانانو د ستونزو د حل په موخه ناستې ترسره شي. کېدای شي په راتلونکي انشاءالله یو څلور اړخیزې ناستې ترسره شي د افغانستان، پاکستان، ایران او یونسیار ترمنځ او بیا پس له هغه نه درې اړخیزې د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ ناستې ترسره شي د زموږ د مهاجرینو او د افغانانو د ستونزې په هکله. موږ تلاش کوو چې زموږ افغانان چې بیرته راځي په خپل خوښ باندې راشي او بغیر اجباري نه. بل خوا شنونکي زیاتوي چې اسلامي امارت د ځوانانو ته په کور دننه د کار زمینه برابره کړي تر څو ځوانان په هیواد کې پاتې شي. له شک پرته چې د افغانانو وضعیت ډیر خراب دی او حکومت دا مسؤلیت لري چې په داخل کې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، خلکو ته هیله ورکړي، خلکو ته امید ورکړي چې د ایران په څیر هیواد ته لاړ نشي. په ورته وخت کې یو شمېر نور وایي ایران ځکه افغان کډوال بیرته هیواد ته رالیږلي چې ایران غواړي په اسلامي امارت فشار راوړي تر څو د دوی غوښتنې ومني. خو داسې افغانان بیرته ډیپورټ کوي دې کې دوه موخې لري. یو داسې په طالبانو دولت باندې فشار راوړي تر هغه چې دوی اهداف دوی موخې ومنل شي، دوی هغه مقاصد چې لري مثلا دوی غواړي خپل کادونه هم په دولت کې په جای کړي. دا یو مسله. دوه مسله په نړیوالو ته یو چل جوړی چې تر هغه چې نړیوال خصوصا سیاره ملګرو سازمان د کډوالو په برخه کې پیسې ترلاسه کړي، بودیجه ترلاسه کړي. دا کار دوی به ډېر پخوا هم کاوه. باورونه دا دي که چیرې د اسلامي امارت چارواکي د افغان کډوالو د ستونزو د حل په موخه له ګاونډیو هیوادونو سره خبرې وکړي د افغان کډوالو شته ستونزې به حل شي. په هر ډول شرایطو کې به له خپلې خاورې دفاع وکړو. د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد تیره ورځ ختیځ ته د خپل سفر په ترڅ کې ډیورنډ له فرضي کرښې څخه د لیدنې پر مهال ویلي چې د اوسني امنیت د ټینګښت په برخه کې د افغان ځواکونو هڅې د ستایلو وړ دي او دوی باید په هر ډول شرایطو کې له خپلې خاورې دفاع وکړي. نوموړي د چین غنیخیلو، نازیانو، محمدري، لالپورې او ګوشتې ولسوالیو کې د ډیورنډ له فرضي کرښې د لیدنې ترڅنګ ختیځ کې د 201 خالد بن ولید قول اردو له یو شمېر چارواکو سره هم کتلي او دغه راز یې امنیتي ځواکونو څخه غوښتي چې له خلکو سره باید له نرم چلند څخه کار واخیستل شي. په ورته مهال بیا د 201 خالد بن ولید قول اردو ویان مولوي وحید الله محمدي ویلي چې مولوي یعقوب هلته له یو شمېر قومي مشرانو سره هم لیدلي او هغوی ته یې د امنیت ډاډ ورکړی. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې له 2 ورځو راهیسې اورلګېدنه روانه ده. د نورستان د ویان سیف الدین لټون رسنیو ته ویلي چې له 2 ورځو راهیسې د نورګرام ولسوالۍ درې شام سیمې په ځنګلونو کې اورلګېدنه روانه ده.
د نوموړي په وینا تر اوسه د دې اورلګېدنې لامل نه دی روښانه شوی. د نورستان د والي ویان زیاته کړې چې له ننګرهار ولایت څخه د اوروژنې ډله سیمې ته رسېدلې او د سیمې اوسیدونکو په همکارۍ هڅه کوي چې اور مهار کړي. له دې وړاندې د نورستان په واما ولسوالۍ کې هم اور لګېدلی و چې له 2 ورځو وروسته د سیمې د اوسیدونکو له لورې مهار شو. په دې اور لګېدنه کې واما ولسوالۍ څو جریبه ځنګلونه سوځېدلي وو. د ترکیې د بشري مرستو بنسټ IHH په افغانستان کې د یتیمانو لپاره یو کمپلیکس جوړوي. د اسلامي مرتویان انعام الله سمنګانی وایي چې د عاد بنسټ استازو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي سره لیدنه کې نوموړي ته په دې برخه کې د خپل همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د نوموړي په وینا ترکیه استازو له افغانستان سره د کرنې، ښوونې او روزنې او افغان محصلینو ته د تحصیلي بورسونو ورکولو برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د ترکیې د بشري مرستو بنسټ تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. له ټولو خبري او تخنیکي همکارانو څخه په مننې د ژوندون د نن ورځې خبري ټولګه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی رب سپارم.